بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. همدغه وجه چې دیموکراسي منځته راغله، ولسواکي منځته راغله. که اروپایانو په هغه وخت کې اسلام منلی وای، د دې پر ځای چې دی نجات د دنیا او د آخرت پیدا کړی وای، دین ته مخه کړی وای، اسلام ته مخه کړی وای، نو مشکلات به هم حل وای او د آخرت او د دنیا د تکالیفو د مشکلاتو هم خلاص وای. ځکه چې اسلام د تحریف شوي مسیحیت په څیر نه و. په اسلام کې د دې حقوق محفوظ وو چې خلک له علم او پرمختګ څخه منع کړي. دا نه و پکې کې د بنده او بندګۍ د خلکو رابلل نه و. په اسلام کې د خلکو حقوق نه تلفیدل پکې کې، تعلیم پکې کې، پرمختګ پکې کې، متمدنیت پکې کې، اخلاق پکې کې، اقتصاد پکې کې، سیاست پکې کې، انفرادي اجتماعي ټولنیز ټول عدالت پکې کې تامین نه. پاره کې د تعلیم او د پرمختګ به معنیاتو او یا پر خلکو داسې استبداد مسلط کول په اسلام کې نه و چې خلک له ژوند بیزاره کې، بلکې اسلام به دوی هم علم او هم پرمختګ ته تشویق کړي وای، هم به د دوی ژوند نور منظم کړي وای. خدا چې دوی د مسیحیت د جبر او طغیان په نتیجه کې له دین څخه دومره بیزاره سی و چې نور له هر قسم دین سره دښمنی و. هیڅ قسم دین دی نه غوښتي. هر هغه څه چې به په معنویات او روحانیت پورې اړه درلودل، هغه ته به د شک او د نفرت په سترګه کتل. هماغه چې اروپایانو د دین ځای په سیکولریزم باندې ډک او د شاهي نظام تشه په دیموکراسي باندې ډک کړل. دغه وخت چې دغه ملحدان او دهیان وزیدل، دغه وخت دغه لړۍ پیدا شو. هماغه وخت دغه ماده پرستی، دغه د دې کافر فیلسوفان چې وزیدل، هماغه وخت وزیدل. هر هغه څه چې په معنویت او په روحانیت پورې مربوط و، هغه ته د شک په نظر کتل. او ځینې دعوی صدا چې دي چې د انسان عقل کاسر دی، کوتا دی، د الله په قدرتونو به د دې عقل ونه رسېدی، نو بیا به یې داسې نظریه جوړه کړله چې الله نشته، معاذ الله، الله شتون نه لري. دا انسانان په خپله په یو تصادفي شکل پیدا شوي دي. دا دنیا په یو تصادف باندې پیدا شوې ده. دا نه الله لري، نه خالق لري، نه مالک لري، نه رازق لري. دا په خپله پیدا شول. نو چې په خپله پیدا شوي دي، باید ځان ته خپل قانون هم وټاکي، د خپل ژوند کولو تګلاره هم باید په خپله وټاکي. نو چې دا الله نه دی پیدا کړي، الله شتون نه لري، معاذ الله، نو قانون د الله په نوم باندې موږ ولې ومنو؟ بیا په دې کې د الحاد نظریه پیدا شول، په دې کې سیکولریزم پیدا شو. د دیموکراسي تعریف له درې عناصرو څخه جوړ دی: د خلکو حکومت، د خلکو لخوا، د خلکو لپاره. دا په خپل مطلق کنه هم پر الحاد او پر سیکولریزم باندې ولاړ دی. ځکه ولاړ دی چې هغه نظریه دې ته داسې ورپېشکاري کړسوله چې الله شتون نه لري. دنیا یا کائنات، د انسانان، د ځمکې، د کهکشانونه، د سیارې، د اسمانونه، د غرونه، د سمندرونه، دا هر څه په خپله په تصادف پیدا شوي دي. نو کله چې دا په تصادف باندې پیدا کیږي، انسان په خپله پیدا کیږي، خالق نه لري، مالک نه لري، دا د بیزوګانو له نسله وي، نو بیا خو دا انسان چې کله غټ سي، عقل لري، شعور لري، هغوی باید د خپل ژوند چارې د خپل ژوند دپاره تګ کول، هغه په داسې یو قانون باندې، هغه په خپله یو قانون باید جوړ کړي، یو لایحه باید جوړه کړي چې په هغوی باندې تګ وکړي. نو دلته بیا دې ته څه اړتیا ده چې دا د کلیسا امر دی، دا د مسیحیت امر دی، دا د اسلام امر دی، دا د یهودیت، دې ته خو هېڅ اړتیا نشته. ځکه نو دوی اسلام ته هم په شک په نظر کتل، ځکه نو مسلمانان هم نسوله، ځکه نو اسلام هم قبول نه کوي. یو دا چې دی د هغه کلیساګانو د استبداد او د طغیان په نتیجه کې دوی خپل اعتماد او باور دومره پر دینی او روحاني چارو د لاسه ورکړی و چې حتی اسلام ته هم د شک په نظر کتل. بالاخره دوی دومره له حقه لیرې سول چې د خپل خالق له وجود هم انکار وکړي. د خپل خالق هغه چا چې دوی پیدا کړي و د هغه له وجوده هم منکر سوله. اوس مطلق پر مادیاتو باندې ودرېدل، مطلق ماده پرستي دوی خوښه کړل. نو موږ ویل چې د ډیموکراسۍ درې عنصر یا درې عناصر چې هغوی د خلکو حکومت، د خلکو لخوا، د خلکو لپاره، دا هم د ډیموس او کراتوس د هم دې دوه لغاتو څخه شوي دي. د ډیموکراسۍ په تعریف کې د الله جل جلاله دین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د حق هیڅ ذکر نشته. دا ځکه چې د مسیحي دین راهبانو، رهبرانو چې خلکو ته کوم رب معرفي کړي وو، سره کومې اله ورته معرفي کړي وو، نور له هغه خلک بیزاره شوي وو. د رب داسې ورته معرفي کړي وو چې د کلیسا هر لنډغر پاپ په دا دعوه کول چې زه د الله معاذ الله مستقل د الله نماینده یم.
او هغه د ظلم او د جبر او د استبداد احکام چې د خپل قدرت لپاره پر خلکو تطبیقول هغه د الله احکام او معرفي کول چې دا دینی حکم دی دا الهي حکم دی دا زما حکم نه دی دا د الله حکم دی ځکه زه د الله نماینده نو ځکه خلک پر الله بې اعتماد شول ځکه الله د دې پنیر باندې معاذ الله ظالم معرفي کړل سو او رب دې ته داسې معرفي کړل سوی و چې معاذ الله هغه تعریف د رب لشان سره نشایي اروپایانو نور د دین حکومت نه غوښتي بلکې د خلکو حکومت یې غوښتي هغوی د دین امر نه غوښتي د خلکو امر یې غوښتي هغوی د دین مشورې ته اړتیا نه لرله هغوی د خلکو مشورې ته اړتیا لرله د الله د دین له لورې د حکومت مشروعیت ته هیڅ ضرورت نه درلودی ځکه دوی پر هغه بې اعتماده سوي وو ځکه چې حکومت باید د خلکو لخوا وي او د الله تعالی د دین د حاکمولو لپاره نه غوښت بلکې د خلکو لپاره یې غوښتي چې د خلکو څنګه غوښتنې دي د الله د دین د حاکمولو لپاره نه غوښتي چې د الله دین څنګه باید موږ تطبیق کړو او د دین تقاضا څنګه ده بلکې داسې به غوښتي چې خلک څه غواړي د خلکو خواهشات څنګه دي د خلکو عواطف او احساسات څنګه دي هغه رقم باید ووسی قانون هم باید هغه رقم جوړ شي او د ژوند د تیرولو لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لارښوونو ته ضرورت نه نه احساساوه نه اعتماد باندې لره ځکه چې د قانون او د تشریح مصدر یې خپل خوشي خپل عقلونه خپل خواهشات او هوسونه و څه چې خوښ و هغه ته حلال ویل او څه چې نه خوښیدل هغه حرام ګڼل په دې ډول غربیانو د حاکم ټاکل د نظام د کیفیت تعینول او د قوانینو جوړول خپل حق وګڼي په دې ټولو کې د دین مداخله ممنوع کړه او دې ټولې منظومې ته د دیموکراسۍ نوم ورکړي دغه ټولې قبیحې غلیظې نظریې او قوانینو ته د دیموکراسۍ یا د ولسواکي یا د وګړو د حاکمیت یا د ولس د غوښتنې یا د مساواتو د دین حکم ورکړي نوم ورکړي دا په دې باندې ونومول الانکه دا هغه سوچه پوچه سیکولریزم دی هغه سوچه پوچه الحاد دی چې خلک د الله د بندګۍ په ځای د مخلوق و بندګۍ ته رابولي خلک د الله جل جلاله د احکام په ځای د خپل خوښ او احکام ته رابولي او اله العالمین جل جلاله څه وایي ما ستاسو په حضور کې مخکې یو آیات د قرآن کریم تلاوت کوي چې اله العالمین فرمایي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين دا ځکه معلوم څه موضوع ویل چې دیموکراسي دین دی دیموکراسي یو نظامی حکم نه دی دیموکراسي یوازې د حکومت یو طرز یو سیستم نه دی بلکې دا یو دین دی دا یو مذهب دی دا ځکه مذهب دی چې دا د مذهب په بدل کې راغلی ده دا د دین په بدل کې راغلی ده یو عمده اساسي دلیل هم دا دی او دویم دې ته تر هر قسم دین تر هر قسم عقیده کافران ډیر اهمیت ورکوي ځکه نو دا معاصر متمدن دین او نظریه او مذهب دی نو دغه دین منل یا په دې باندې باور کول د الله د چا څخه نه قبلوي نن مسلمانان په دیموکراسي باندې منګولې شخوي مسلمانانو په دیموکراسي لاسونه نیولې دي وای زه دیموکرات مسلمان یم یو خدا ځای نسی کېدلای چې یو سړی دی وای چې زه په عقیده کې مسلمان یم په سیاست کې دیموکرات یم په اقتصاد کې کیپټالیزم یم په ازادي کې لیبرال یم دا نسی کېدلای اسلام د ځان سره پیوند او پیوست د یوې نظریې او د یوې عقیدې حتی د آسماني دین چې مسیحیت او يهودیت هم نه مني نه غواړي اسلام به خالص پالیسی وي ځکه عبد الله ابن سلام چې کله مسلمان سو نو د د تورات د تلاوت غوښتنه کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او په دې وخت کې حکم نو راغلی چې تورات تلاوت منسوخه دی کنه یوازې حکم منسوخه دی نو اله العالمین وحی وکړلې نزول د آیاتونو وسو وی فرمایل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ای هغه کسانو چې تاسو مؤمنان یاست تاسو داخل سي په اسلام کې کافه پر داخل سي په مکمل اسلام عمل وکوي دا سم کوي چې یو حکم د اسلام منئ او بل نه منئ لکه څنګه چې د بنی اسرائیل علماء لکه څنګه چې د مسیحانو علماء هغه احکام د اسلام او د خپل يهودیت په منل چې د دې په ګټه بوي خو هغه به شاته کول چې هغه ظاهرا د دې په تاوان باندې و لکه د زکات احکام لکه خلق خپل بندګۍ ته نه بلل او الله تعالی بلل او دې ته ورته نور شان نو دلته دا معلومه سواله چې اسلام لزان سره د یو بل آسماني دین پیوست هم نه غواړي
نو د ډیموکراسۍ او د لیبرالیزم او د کیپټالیزم په سره کم پیوند په واسطه اسلام سره وسی. دا نسی کېدل چې وسړی د په سیاست کې ډیموکرات وي، په عقیده کې د مسلمان وي. دا په خپل سیکولریزم شو. اسلام ته د ژوند په چارو کې دخالت نه ورکول سول، اسلام محدودول سول. ځکه د سیکولریزم اساسي او بنیادی هدف هم دا دی چې دین د ژوند په چارو کې داخل نه وي. دا د انسان ته شخصي خوښه او رایه په شکل باندې پریښودل شي. که یو انسان غواړي چې مسلمان پاتې شي هغه د مسلمان وي، او که یو څوک غواړي چې هندو پاتې شي، یو څوک غواړي ډیموکرات پاتې شي، سهار او ماښام عقیده بدله کړي څه مشکل نه لري. نو دغه ویل چې زه ډیموکرات مسلمان یم دا په خپله په دې دلالت کوي چې یعنې زه اسلام ته په سیاست کې عقیده نه لرم. تاسو ما خبرو ته متوجه یاست؟ یعنی زه اسلام ته په سیاست کې عقیده نه لرم، یا دا چې د اسلام او حکم چې د سیاست په بخش کې دی هغه ضعیف دی معاذ الله، هغه لزان لپاره ناخوش بولم. نو ځکه زه په سیاست کې ډیموکرات یم، اسلام په عقیده کې منم. دغه یو څه دم و چو تعویض و لمونځ و روژه و زکات و دغه شان د اسلام په حکم کوم، پاتې نور سیاست و پالیسي د ډیموکراسۍ د لارې کوم. نو که اسلام معاذ الله په هغه شانو کې ناقص ګڼي هم مسلمان نه دی، او که د اسلام هغه سیاسي احکام د ځان لپاره ګټور نه بولي هم مسلمان نه صفته کېدلی، او که هغه د ځان لپاره ګټور بولي، هغه مفید بولي، هغه تر دې ټولو شان غوره بولي، بیا هم عمل نور باندې کوي هم مسلمان نه صفته کېدلی. دا ډیر د ایمان او د عقیدې سره تړلي موضوعات دي، د دعوی سره تړلي مسائل دي. نو څنګه یو څوک دا ویلی شي چې زه د په سیاست کې ډیموکرات یم او دغه رقم د مسلمان یم؟ دغه چې د ازادۍ په بحث کې، د اقتصاد په بحث کې، اسلام د اقتصاد لپاره پر هغه به ان شاء الله موږ تاسو مستقل درس وکړو چې اسلامي اقتصاد او اسلامي اقتصاد څه دی، په هغه باندې موږ تاسو ان شاء الله بحث وکړو. اسلامي اقتصاد او غربت هغه ټول باندې چې هغه بیا د کافرانو د کیپټالیزم نظریه، د کیپټالیزم نظریه د هغه فزد باندې یادا چې د کمونیزم ځینې هغه مراحل دي چې هغه د اسلام د اقتصادي نظام په مقابل جوړ شوی دي، چې د مشارکت دی ورته وایي، د مشارکتونو په نوم باندې یو سړی د بل په مال باندې نه حق ور شریکول، یو سړی ته د بل ډیر مال هغه بل چا نور مسکینانو تور تقسیمول په داسې صورت کې چې هغه په خپل لاس کټلی وي، د هغه د خپل سرمایه وي، د هغه د خپل مال وي، هغه نور ته تقسیمول د دې لپاره چې هغه مسکین دي زلته مساوات راولم. مساوات خدا نه دی، نه مساوات دي ته ویل کیږي، نه ټولنیز عدالت دي ته ویل کیږي. اسلام د عدالت دین دی. اسلام د خلکو مالونه د کیپټالیزم او د کمونیزم په هغه نظریو باندې اسلام داسې یو رد کړی دی، داسې یو قاطع دریز اسلام لري د هغوی فاکله چې تر ټولو نظریو بهتره او غوره دی. الله تعالی څه فرمایي؟ للسائل والمحروم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ستاسو په مالونو کې الله جل جلاله د غریبو خلکو دپاره، د سائلو خلکو دپاره معلوم حق ټاکلی دی، چې هغه په زکات کې دی، په زکات کې دی، په سرسایه کې دی، په صدقو کې دی، په خیراتونو کې دی. دا حق معلوم دی، هغه په عشر کې دی. تاسو به دغه وسایلو خلکو ته ورکوئ او غریبانو خلکو ته به ورکوئ. هغه په خلکو فرض کړی دی. خدا چې خلک زکات نه ورکوي، دا چې په دقیق په هغه شکل باندې خلک د خپلو مالونو څخه زکات نه باسي، خپل مالونه نه صفا کوي، صدقات نه ورکوي او خیراتونه نه ورکوي په هغه اندازه باندې، او صدقې نه ورکوي، سرسایې نه ورکوي او عشرونه نه ورکوي، نو دا خو د اسلام جرم نه دی، دا خو د خلکو جرم دی، دا خو د خلکو کمزوري ده، دا خو د مسلمانانو ضعیفتیا ده، دا خو د اسلام ضعیفتیا نه ده. د همدې وجې سره په مسلمانانو کې غربت عوج ته رسېدلی دی. په زکات باندې خلکو لاسونه او منګولې کلکې نیولې دي. خپل حلال زکات چې د مال ور باندې حلالېږي او د یو غریب و د یو مسکین و د یو مجبوره چا حق دی هغه یې راګرځولی دي، په هغوی باندې لاسونه ټینګ نیولې دي، هغه خلکو ته نه ورکوي. نو ځکه په مسلمانانو کې به خود بیا د کمونیزم نظریات راځي، په مسلمانانو کې به خود د کیپټالیزم نظریات راځي، د سرمایه‌داري نظامونه، پانګوال نظامونه ته مسلمانان بیا مراجعه کوي د غربت له نګاه. خو اسلام د هغوی په هکله باندې ډېر واضح قاطع جواب ورکړی دی او د هغوی په هکله اسلام ډېر ښه قانون لري. په هغوی باندې انشاءالله راتلونکي بحث کوو. دلته راځو دې ته چې ډیموکراسي واضح کفر دی. د ډیموکراسۍ په لیبرال په سیکولریزم باندې ولاړ، په لادینیت باندې ولاړه نظریه ده. موږ دا وویل چې ډیموکراسي څنګه راغله، ولې راغله، تاریخي پس منظر یې څه او ډیموکراسي د منحرف مسیحت په نتیجه کې څنګه په اروپا او امریکا کې منځته راغلل. په دې باندې مو بحث وکړو. ان شاء الله په راتلونکي کې به موږ او تاسو
د دیموکراسي په نورو هغه شیانو باندې بحث وکړو کوم چې د دې درس سره تعلق لري یا مهم دي د دیموکراسي په هغه بنسټونو باندې به بحث کوو ان شاء الله. نن پر همدې ځای باندې خاتمه ورکوو. استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.